أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نننی حدیث د اخلاص په باره کې دی، اخلاص د نیت د دې باره کې دی. د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. په دې حدیث کې عمر رضی الله عنه فرمایي چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې ټول دارمدار د عملونو چې دی هغه په نیت باندې دي. د چا نیت که د دې دپاره چې هغه نیت د الله هجرت دی د دې دپاره کړی چې د الله دپاره ملک او وطن یې د دې دپاره پرېښی د الله رضا یې پرېښی، نو د هغې هجرت د الله دپاره دی. او که چا هجرت کلی او کور او ملک د دې دپاره پرېښی چې دنیا وګټي، نو د هغې هجرت د دنیا دپاره دی. او که چا د ښځې دپاره هجرت کړی، نو هغې هجرت د ښځې دپاره شو، نو فهجرته الی ما هاجر الیه. د هر نیت باندې چې د هجرت وکړه، الله تعالی به د هغې نیت هغې ته رسوي او په هغه باندې به اجر ورکوي. نو اخلاص چې دی دا ډېر زیات مهم دی. په نیت کې ډېر داسې اعمال دي چې هغه مستحب اعمال دي، خو د ښه نیت په وجه باندې هغه په عباداتو کې الله حسابوي. فرضاً که انسان ډوډۍ او غذا هر سړی ضرورت ورته لري، خو که ته په دې نیت وکړې چې زما جسم روغ وي جوړي، چې زه د الله عبادت وکړم، د الله د بندګانو خدمت وکړم، نو الله تعالی به تا ته په دې باندې اجر درکوي. او په نورو حدیث کې هم ډېر راغلي دي چې سړی که مال دولت یا غریب وي نه علم نه لري او دا داسې نیت وکړي او داسې نیت وي چې یا الله که ما ته د علم راکړی وي، ما به خلکو ته فایده رسولې وي، هر علم چې او که دولت یې راکړی وي، ما به شفخانې جوړې کړې وي، مسجدونه به مې جوړ کړی وي، مدرسې به مې جوړې کړې وي، نو الله تعالی دې ته هغه پوره نیت په وجه باندې پوره ثواب، لکه ده چې مدرسه جوړه کړي، لکه ده چې شفخانه جوړه کړي، لکه ده چې خلکو ته زیات رسولي. نو الله تعالی دې موږ او ستاسې نیتونه سم کړي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته اخلاص سره په نصیب کړي. صلی الله تعالی